د روهي نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې تاسې به روغ او جوړ وئ. موږ نن ورځ له کابل ښار څخه شاوخوا کیلومتره لویدیځ لور ته یعنې بند قرغې ته راغلي یو. د قرغې بند یو د کابل له هغو ښایسته او تاریخي سیمو څخه دی چې تر ډېره پورې په ځانګړي ډول د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې ډېری ځوانان او کورنۍ دلته د میلې او چکر لپاره راځي. تاسې موږ تعقیب کړئ تر څو د قرغې بند له تازه حال څخه خبر شئ. قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا مو هم سلامونه قبول کړئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وئ. لکه څنګه چې تاسو وینئ د قرغې سیمه په خپلو او کوچنیو تپو پوښل شوې ده، خو دغه اوبو بیا یو ځانګړی ښایست وربښلی دغه سیمې ته، ځکه خو دلته ډېری ځوانان او کورنۍ د تفریح لپاره او د خپلو ذهنونو د ارامتیا لپاره راځي او دلته بالخصوص بیا د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې تر ډېره دلته بیروبار بیخي زیات وي. او لکه څنګه چې تاسو دغه بند وینئ، دغه بند په کال 1430 هجري لمریز کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت کې جوړ شوی دی. د دغه بند د کاسې لوړوالی شاوخوا 30 متره دی او په ټوله کې مساحت یې 1.15 کیلومتره مربع حسابیږي. دغه بند کوم هغه دیوال چې دغه بند ورباندې ایستار شوی دی شاوخوا 400 متره اوږدوالی لري، لوړوالی لري او په ټوله کې پلنوالی شاوخوا 40 متره کېږي. دا چې اوس بند په کوم وضعیت کې دی او په ټوله کې اوس هم هغه د پخوا په څېر سیلانیان د بند ته راځي او که نه، تاسو دغه خپرونه تعقیب کړئ. دا به هم راسره واورئ چې اوس د دغه بند امنیتي وضعیت څنګه دی. پخوا به تر ډېره پورې دغه شکایت موجود و، په ځانګړي ډول ښځینه طبقه به په دغه شاوخوا کې د تاسو چې وینئ د تفریح ځایونه چې دوی ته جوړ شوي دي د هغه څوک چې دلته میلو لپاره راځي، هغوی به تر ډېره پورې دغه شکایت درلود چې دلته دوی په فزیکي ډول او روحاً امن نه دي او تر ډېره پورې د یو شمېر کسانو له لوري دوی ځورول کېږي. خو اوس به وګورو، تاسو خپرونه تر پایه راسره واورئ، وبګورو چې اوسنی وضعیت تر کومې کچې د سیلانیانو لپاره مناسب دی. تاسو وینئ زموږ خواته د اسلامي امارت وطن سرتیري ولاړ دي. له دوی سره به خبرې وکړو چې په ټوله کې د قرغې بند امنیتي وضعیت څه ډول دی. ستاسو نوم؟ زه دا راته ووایه چې تاسو هم دلته په قرغه کې څه ډول د ټوله کې د قرغې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ الحمدلله بیخي امنیت خو اوس کله د دوار کې زموږ د قرغه کې یو مخکې څه سرخانې او جاسې انشاءالله کې ټول باندې مخکې څه کارونه دلته کېدل، اوس انشاءالله اسلام نشته را موږ ډېرې چاپې او ډېر چرسان هم دي کړی، انشاءالله هېڅ مشکل نشته. دلته چې ډېری ځوانان راځي، تاسو پیغام هغوی ته څه ده چې څومره ډاډه زړه دلته راشي او خپله تفریح وکړي؟ موږ ځوانانو ته هېڅ پیغام نشته، ځوانانو ته دغه موږ وایو خپله راځئ چکر راځئ، موږ هېڅ مشکل نه لرو ورسره. که زنانه هم زنانه د په احتیاط کې راسي، هر وخت راسي، موږ ساتونکي، موږ د هغوی ساتنه کوو. او نور دغه ځوانانو ته زیاتره د موسیقي شیان اوري، دغو ته موږ پیغام د موسیقي بیخي ورک دي، ځکه د موسیقي د نن سبا لویه فتنه جوړېږي.
د دې خلکو شهیدان ورکوي که دا نن دا موسیقي هر څه عامه وي بیا دا سبا کار کوي. دلته تاسې مخکې د ساقي خانو او دې ته ورته د نورو نشه یي توکو یادونه وکړه. تر دې دمه تاسې څومره نشه یي توکي دلته نیولي دي او هغه سیمې چې په نشه یي توکو استفاده کېدل لږ وي که ډېرې وي په دې دلته خو هواره کې چې موږ راغلو ډېرې وې څو یې شټاپې مو وتلې خو ډېر نفران دي. اوس انشاءالله بیخي ډک دي. کم موټرونه چې دا ساقي و دا شام پرتول هغه بیخي باندې زیاته ده. اوس هغه یو دانه هم نشته بوتلونه یې ټول باندې. ډېره مننه کور آباد. قدرمنو لیدونکو موږ د کارغې بند امنیتي مسؤلین بالخصوص امنیتي مسؤل مولوي صاحب احمد ضیا را پیدا کړ. له ده سره به هم وغږیږو چې دی د کارغې د امنیت په برخه کې څه ویل لري او په ټوله کې اسلامي امارت د دغه سیمې د امنیت په برخه کې څه پلانونه لري دا چې محیط د سیلانیانو لپاره لا ښه برابر شوی وي نو د دوی برنامې به واورو چې دوی څه لري. سلامونه مولوي صاحب ستړي مه شئ. مننه خوشحاله اوسئ. دا چې تاسې خپله د دغه سیمې امنیتي مسؤلین یاست څومره ډاډ ورکوي خلکو ته چې اوس دغه سیمه د سیلانیانو لپاره په بشپړ امن ځای بدله شوې ده او دوی کولی شي ازادانه دلته چکر او میلې وکړي؟ انشاءالله چې دا اطمینان موږ ورکوو څنګه چې امارت اسلامي څنګه کابل ته راداخله سه او امنیت انشاءالله تامین ده او دلته سیلانیانو ته موږ دا ډاډ ورکولی شو چې هېڅ راز تکلیف څوک چاته نشي ورسولی. انشاءالله ډېر ښه امنیت او ډېر ښه هغه مخکې چې دلته کوم وشاوې کې د هغه انشاءالله دلته نشته چا سوسمات دا شیان چې خرڅېدل هغه انشاءالله اسلامي امارت مجاهدینو ته دې سپېل کول او باندې نشته او ټول خلک کولی شي چې په ارامه توګه دلته راشي خپل تفریح او چکر. ستاسو مطلب مخکې دلته نشه یي توکي خرڅېدل په ازادانه ډول مخکیني حکومت کې هر څه کېدل کوم شیشه یي وه شال وه کوم ناروا کارونه وه دلته کېدل. انشاءالله اوس اسلامي امارت راغلی هېڅ شی نشته. د دې لپاره چې دغه سیمه لا ښکلې شي او تر ډېره پورې ډېر سیلانیان راشي او د دغې ځای څخه لیدنه وکړي د اسلامي امارت برنامه څه ده په دې برخه کې؟ انشاءالله موږ دې برنامې ټول وطنپالان کولی شي چې په ښه امنیت کې او ښه ارامه فضا کې دوی چکر وکړي. ډېره مننه کور آباد. قدرمنو لیدونکو تاسې د احمد ضیا مولوي احمد ضیا خبرې واورېدې دا چې ټولو ته یې پیغام ورکړ چې دوی کولی شي په ډاډه زړه سره دلته تفریح ته راشي میلې ته راشي هغه که ځوانان وي هغه که د کابل میشتې وي او که د نورو ولایتو اوسېدونکي وي او هغه که ښځینه وي دوی هم راتللی شي چې دلته د اسلامي شریعت د اصولو له مخې دوی دلته تفریح وکړي او چکر ووهي. نو اوس به د هغه کاروباریانو نظرونه هم راواخلو چې دوی دلته هوټلونه او رستورانتونه لري دا چې دوی په کاروبار کې څومره تغییر راغلی دی ښه شوی دی او که لا یې زیان لیدلی دی دا د خپرونې تر پایه راسره تاکید کوي دا ټول به د خپرونې په ویډیو کې تاسو مننه خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب ستاسو نوم؟ مولوي صاحب د کارغې د بند په اړه دا چې مخکې دغسې شکایت موجود و چې دلته لږ څه ناامني ده بیا بالخصوص د ښځینه طبقه لپاره دوی لږ څه ځورول کېږي اوس څومره امنیت ډاډمن دی؟ شکر الحمدلله اوس دلته ټول مجاهدین دي تر هغه باندې چترۍ شته دلته مجاهدین شته او دلته مجاهدین شپه ورځ ګرځي اوس څوک داسې کار کولی نه شي که بیا هم په دې کې پېښه شوې وي په هغه موږ خبره نه یو او نه انشاءالله دا پېښه ورته تکرارېږي به نه په تاسو کوي.
دغلته دغسې ویل کېږي چې مخکې وختو کې ځینې نشهیي توکي هم خرڅېدل او تر ډېره پورې په دغه سیمو کې استفاده کېدل. اوس څنګه دی وضعیت؟ تاسو داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ګواکې دلته نشهیي توکو استفاده او خرڅلاو کېدل؟ کېدای شي دا به پخوا وو، فعلا اوس موږ داسې پېښه نه لرو. دلته راتګ سره دا خلک ګډه تښتېدلي، دا خلک سره ډېر شراب خرڅول یا چرس یا هیروین یا نور داسې غلط کارونه دلته کول. هغه انشاءالله ټوله مابینځه کېږي. اوس هېڅوک د اسلامي امارت د دغه څخه غلط ګام نشي شوی او انشاءالله هغه که څوک یې شوي هم رسېدلي ورکوي. په ټوله کې ستاسې پیغام څه ده د کابل میشتو لپاره، په ټوله کې د هېوادوالو لپاره، هغوی چې له نورو ولایتونو څخه هم همدلته راځي، ستاسې پیغام څه ده چې دوی څومره په ډاډه زړه کولی شي دغه سیمې ته چکر لپاره راشي؟ موږ ګردو افغانانو ته د هر ولایت چې موږ ګردو ته دا ډاډ ورکوو چې انشاءالله د امنیت ته کوم سړی خپل فامیل راوستی سوی، هم داسې نور ملګري له هر ولایته سره راغوښتی سوی. دلته د ملچیانو لپاره هر وخت د شپې په 2 بجې که په 2 بجې پخوا سیسټم نه دی، اوس هر څه انشاءالله برابر دي. ټول افغانان کولی شي چې دلته د مېلې لپاره راشي. ډېره مننه مولوي صاحب. ستاسې احمد وروره، تاسو څومره خوشحاله یاست چې دلته کارغې ته راغلی په لومړي ځل؟ څومره د خوښۍ احساس کوئ؟ قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ځینې ځوانان راغلي دي چکر او میلې ته. له دوی سره خبرې کوو چې د قرغې بند امنیتي وضعیت څنګه دی او په ټوله کې دوی لپاره څومره دغه سیمه په زړه پورې ده، او له دوی سره خبرې کوو او تاسو له موږ سره اوسئ. سلامونه ورور جان. وعلیکم السلام، خیر. مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو نوم؟ زما نوم نظیر احمد توفیق. د کوم ولایت اوسېدونکی یاست؟ جلال آباد. دلته د څه لپاره راغلي یئ؟ څومره وخت کېږي چې دلته راغلي یئ؟ زما خو تقریبا ډېر وخت کېږي چې ما کار څه کاروبار کوئ که نه د تفریح لپاره راځئ؟ نه، زه خو دلته کار کوم. څه کاروبار کوئ؟ زه دلته کلیپه یم. څنګه دی کاروبار د تېر په پرتله کوم تغییرات پکې راغلي؟ هو بلکل د تېر په پرتله ډېر تغییرات راغلي. مثلا مخکې به موږ پنجشنبې کول ته ډېر زیات بیروبار و، خلک به ډېر زیات راغلي. اوس هم خوشحاله یم، شکر دی که نه. امنیت راغی، دا زموږ حکومت د امارت اسلامي راغی، په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو ویاړو چې زموږ وطن ته یو ښایسته حکومت راغی که نه. هغه مخکني هر څه ورک شو، مخکې چې کوم څه وو که نه. لکه تاسو یادونه کولی شئ چې مخکې څه؟ نه، هغه کومه خاص خبره نه ده. لکه مخکې خلک ډېر راتلل، اوس خاص څوک نه راځي. ستاسو مطلب دا دی چې مخکې امنیت څه ناڅه خراب و، اوس ښه دی؟ مخکې امنیت خراب و، لاره کې بعد د شپې نه مثلا بعد د ماښام څوک نشي راتلی. د ورځې اکثره وختونو کې څوک نشي راتلی که نه. اوس امنیت برقرار دی، د شپې او ورځې خلک ډېر راځي، دغه نشته. ستاسو مطلب چې اوس دغه د قرغې سیمه چې ده، کوم چې ډېری خلک چکر ته راځي دلته، اوس سیلانیانو لپاره امنه سیمه ده، دوی کولی شي چې په ډاډه زړه راشي؟ بلکل کولی شي په ډاډه زړه راشي، بس ښایسته امن دی. مخکې نه اوس ورته امن سوکالي زیاته ده. ستاسو څه فکر کوئ چې ولې دلته د خلکو ګڼه کمه شوې ده او ستاسو کاروبار ولې مخ پر ځوړ روان دی؟ کاروبار اوس موږ په دغه باندې مخ پر ځوړ روان دی چې اوس هغه خلک نه راځي. مخکې ورته هغه خلک راتلل چې مثلا ماښام سره د مامورینو که نه بعد د 3 بجو رخصتي وه، پنجشنبې ورځې رخصتي وه، خلک ډېر زیات راتله. اوس خو تاسو ته خپله معلومه ده چې اوس یو څه نشته. اوس د حکومت نه وایي انشاءالله چېرته بیا هم څه کېږي، زموږ تمه شته دی انشاءالله چې کولی شي. ستاسو غوښتنې څه دي د اسلامي امارت څخه؟ کومې اساسي غوښتنې لرئ کولی شئ شي؟ د امارت اسلامي نه موږ داسې کومه خاص غوښتنه نه لرو.
یعنې په اوسنیو شرایطو کوم چې اوس دلته کارغه کې دي تاسو ورباندې خوشحاله بالکل خوشحال یم سره خاص ولې مې ورته کنه چې مثلا طالب وبل څه په تاسو نه توضیح کوم شی وو په کوم شی په حضور کې تاسو هغه دې تعلیم موږ په دې ډېر خوشاله یو کنه لکه مخکې موږ ته چا خبره نه وه چې موږ څوک راغلو تاسو په دې شی وکړو اوس موږ په دې ډېر خوشاله یو په ټوله کې تاسو د طالبانو له چلند څخه راضي یاست بالکل ډېره مننه کور ولا ژوندی اوسئ تاسو سلام جلال سلام خوشم زنده باشید نامتون از احمد در اینجا چی کار دارید؟ نه اینجا مدیر مسئول چی؟ مدیر امنیت چطور است کاروبار هتل چطور شده؟ کدام تغییر آمده؟ تغییرات از وقت گذشته چی تغییرات؟ کار نیست مردم برای میلان چکر دلیلش چی است؟ چرا من معلوم نیست؟ دلیل دیگه امنیت خب فعلا خوب است مردم اینجا اقتصادش اگر این حالت تعمیر هم دوام کنه چی خواهد شد؟ کل کارا به خود مواجه نشه بگم مجبور است کل رستوران های خود بسته خواستایتان چی است؟ خواست ما از امارات اسلامی نیست که در مردم کاربار خرابناک بوده که مردم به کشور بکنه همیشه کل از کشور میخواد بره از نیست که امنیت باشه مردم کاربار تشکر زنده خوش قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو واورېدل د خلکو خبرې مو واورېدې د رستورانتو مسؤلین وو دوی ویل چې کارونه یې د پخوا په څېر نه دي او اوس مخ پر ځوړ روان دي دوی د اسلامي امارت څخه غواړي چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او په ټوله کې د کارغې بند امنیت لا هم د ډاډ وړ کړي تر څو خلک راشي او د دې تر څنګ چې خلک راځي د دوی کاروبار به رشد ورسره کړی مننه خوشحال ستاسو یم سلیمان امیر یم چې کابل ولایت اوسېدونکی او د افغان حکومت څنګه د کاروبار نو څنګه دی دا چې ډېر خلک شکایت کوي چې په وروستیو کې کاروبارونه لږ څه ضعیف شوي دي بخصوص د رستورانتونو ډېری خلک اوس تفریح نه لري ستاسو کاروبار طبعا دغه د افغانستان وضعیت خو کلا تحول کړی یعنې ټول افغانستان کې تحولات راغلي بخصوص د کاري خپل اوج ته رسېدلی دی او دا چې د رستورانتونو یعنې تفریحګانو لپاره خو ډېر کم خلک چکر ته راوځي په دې وخت کې ځکه بېکارۍ دی خلک اقتصادي بحران سره مخ دي ډېر څوک چکر ته نه راځي او موږ رستورانتونو کاروباران یعنې په ټپه نه دی درېدلی خو ډېر راکم شوی دی که دا وضعیت دوام کوي نو ستاسو کار به څه فکر کوئ چې حل ته به رسېږي یعنې تر هغه ځایه چې زه فکر کومه که دا وضعیت همداسې دوام وکړي دوه میاشتې بعد نو د کارغې ټول بازارونه درېږي او بندېږي ځکه چې دا اوس هم اکثریته یعنې په سلو کې 90% رستورانتونه چې دي په تاوان سره مخ دي د شاګرد معاش ورپسې دی کرایه ورپسې دی د دولت مالیه ورپسې دی تلبیدات ورپسې دی ډېر شیان ورپسې دي هغو پسې چې خپل مصرف یې دی ډېر مشکلاتونه دي چې هوټلیان ځوروي او هوټلیان ورته چې کار ته ادامه ورکړي که دوه میاشتې هم دا وضعیت پسې ادامه وکړي نو کېدای شي چې ټول رستورانتونه بند شي د پخوا په تغییر سره مخکې د څومره پیسې ګټې اوس ډېر فرق کوي نو مخکې چې وه مثلا سیزان وه کاروبار وه اوس هم د سیزان وخت دی زموږ خو کارونه نشته دی نو هغه د رستورانتو کارونه داسې دي چې برابري نه نو کله 100,000 د ورځې کله 50,000 کله د 100 پورته خو زموږ بازارونه د رسمي په ورځ دي نو نورو ورځو کې بدل د دې لپاره چې د وضعیت بهبود وکړي او تشخیص سیلاني د افغانستان له اسلامي امارت څخه ستاسو دا څه پورې یو وړه موضوع ده دا یوه ډیپلوماتیکه موضوع دی چې د افغانستان اسلامي امارت باید د اول خو د ګاونډي هېوادونو سره بیا له بهر ټولو هېوادونو سره خپل روابط وکړي ځینې قوانین ایجاد کړي چې هغه وکولی شي خلکو ته د مشکل څخه پرته وي لکه څنګه چې اوس مثلا ځینې خلک تر اوسه پورې یېرېږي د خپلو کورونو څخه نه راوځي ځکه چې اسلامي امارت د مجاهدینو څخه یېرېږي د خلکو څخه یېرېږي د بد وضعیت څخه یېرېږي
دغسې هم د اسلامي امارت مجاهدین چا سره غرض نه لري او لا هم نشته بله هم نشته خو بیا هم خلکو چې هغه ویره دی هغه د خلکو په زړونو کې پاتې د اسلامي اسلامي امارت مجاهدینو او خپله اسلامي امارت د دولت څخه غوښتنه دا ده چې رادسي خلکو ته دوی ځینې سهولیتونه برابر کړي تر څو وکولی شي خلک بېرته خپل هغه عادي ډول ته ژوند ولري. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا ښې چارې